په زړه به زما دغه یو ارمان پاتې شي، میراث کې به رقیب ته مې جانان پاتې شي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو ورور ستاسو ملګری جعفر شاه درویش یم. پروګرام دی ستاسو د خوښې ښکلې مازدیګر. امید لرم چې روغ جوړ او په خیریت سره به مینوالو نن پروګرام کې راغلی یم کاکا صاحب ته، او د کاکا صاحب علاقې یو ډیر زبردست زلمی شاعر وقار علي شاه وقار صاحب را سره په نن ښکلي مازدیګر پروګرام کې ناستې کوي. ملګرو ته د یاد چې د وقار علي شاه صاحب والد محترم الله پاک د ورته هغه جان هشته کی، هغه هم د خپل وخت یو ډیر زبردست شاعر و مظهر علي شاه صاحب چې ډیر خلک یې پیژني او په ډیر ښو شاعرانو کې د دې نوم هم په شمار کې راځي. نو راځئ چې وقار علي شاه صاحب سره ملو شو. السلام علیکم استاد جي، په دې ښکلي مازدیګر کې درته ستړي مشي او هرکلی وایم. وعلیکم السلام، ډیره مننه جعفر شاه صاحب چې تاسو دلته تشریف راوړو او ډیره مننه، الله مو قدر وکړو، خوشحاله شئ. استاد جي دا راته وایه چې د شاعرۍ باقاعده آغاز مو د کله نه وکړو؟ شاعري خو جعفر شاه صاحب دا خو تاسو خپل هم شاعرانې یو داسې دغه دی چې بس معمولي ګزار یا څه حادثه یا څه دغه حادثاتي شاعر وم. غالبا چې 1988 کې ما میټرک امتحان وکړو او پاس کړو. د هغې نه دوه کاله وړاندې زه په اتم کې وم، ما ته ښه یاد شي اتم جومات کې مې سبق وي چې په هغې کې ما وړاندې یو نظم هسې یو خیالي دغه و، یو نظم مې ولیکلو. نو بیا ما پټ پټ کولو، داسې ملګرو ته به مې په ډسک باندې دا کولو. هغوی کې یو ملګری زمونږ چې هغه هم اوس دې دنیا کې نشته دی، الله دې سره دې خاور وبخي، هغه د موږ یو استاد محترم و چې هغه هم وفات شوی دی. هغه ته وایي چې یاره دا وقار خو ډېر ښایسته شعرونه لیکلي، ډېر مزېداره. نو ما هغه استاد په ما باندې ډېر زیات دغه اخر راته دا وایي چې هلکه وام دې ګوره دا ما ته وایه تاثیر یې کړي. نو هغه غالبا ما ته چې خو بدقسمتۍ نه هغه د ما نه ضایع شوی دی، ځکه چې هلکواني وه بس المارۍ نه شروعات و هغه یو پرده باندې لیکلی شوی، یو میاشت نیمه بس په جیب کې ساتلی شوی. هغه ما یو نظم لیکلی چې هغه استاد جي ما ته 1 روپۍ انعام هم راکړو، ډېر زیاته دا دې هم راته راکړو. او تاسو وایي ټوله کورنۍ چې کومه شاعران دي وي تم پکې شاعر. نو به تقریبا د 1915 نه یا شپږم اتیایم نه ما چې کوم دی آغاز کړی دی شاعرۍ، او هغه بس واده پورې مې کړی. نو 2004 کې ما واده کړی دی، به تر هغې پورې ما شاعري څه حده پورې کړې ده، سره نه ضایع شوي ده. او څه دې دغه کې مې محفوظ کړي ده چې کومه مې محفوظ کولی شوه، او د واده نه بعد مې بیا نه ده کړې. استاد جي ستاسو والد صاحب هم د خپل وخت یو ډېر ښه شاعر تېر شوي دی. دا راته وایه د دې نه علاوه ستاسو په خاندان کې نور هم څوک شاعران وو او که نه؟ داسې خو جي د ما والد صاحب چې وفات شو، الله دې سره دې خاور وبخي، هغه کتابونه چې ما لټول هغه یو ډېر غټ ادیب او فلسفر و، تاریخدان او د نفسیاتي دغه ورسره هم د ستورو علم ورسره هم فلکیاتو. ما هغه کتابونه د هغه د وفات نه بعد لټون، نو هغې کې د ما د نیکه د پلار مې په فارسۍ کې هم څه شاعري راووته، نسخو په شکل کې هم راووته، داسې وړوکی غوندې کتابچې دی په هغې کې، او پښتو کې هم وه. نو ما اندازه داسې ده چې د ما نیکه هم ښه شاعر تېر شوی دی په هغه زمانه کې، ځکه چې 100 کاله به کېږي 80 کاله به کېږي. او بیا هغې پسې مې د پلار هم خدمات ریډیو پاکستان پېښور ښه داسې مشرق اخبار کې کالمونه معلومونه ادبي به یې لیکل، دغه به یې لیکله. د ټولو سره دا پروډیوسران چې څومره دی سره اټیچمنټ و ښه لیکلي وته کړي، ډرامه نګارو او افسانه نګارو. نو څه تقریبا د هغه هم څه لږې غوندې نسخې ما سره پرتې دي. او د هغې نه علاوه چې کوم دی بیا زموږ کور کې د هغې نه بعد د ما نه وړاندې د ما د تعلیم نه وړاندې زموږ کور کې د ما یو خورکۍ وه چې هغه نن سبا خو ماشاءالله زه یم چې ښه وړاندې صاحب کې شاعرانو کې سره شمارېږي سیده حسینه ګل. نو هغه زما خور ده، اوس د مردان ته دا شوي ده، هغې تقریبا دا 11 کتاب چاپ شوی دی، دا اوس چې کوم یو میاشت نیمه وړاندې چاپ شوی دی. نو بس هغه هم که ما خو پرېښه وه، هغه یې خو لا تر اوسه ورکې لګیا دي، هلې ځلې چې کومې دی یاري د هغه یې دی. لکه دې نه دا ثابته شو چې ستاسو د نیکونو د وختونه ستاسو په خاندان کې شاعران ماشاءالله چې ډېر دي. بېشکه، او بلکې دا سیمه چې وګورئ کاکا صاحب، دا سیمه یې مونږ خاندان پکې نه، د کاکا صاحب دا خاوره داسې ده چې ما به خیال دا بالکل اټیچمنټ لري دغه سره، شاعرۍ سره. لکه پخواني م راته ډېر یاد دي، خدای بخونکي لکه اوس وفات شوي دي. اوسنو هلکانو کې چې وګورم، لکه زه خو ځان خبروم که نه، ډېر ښه شاعران په دې سیمه باندې پراته دي، شته دی، بالکل شته دی، ښه شاعران دي. جی استاد جي زموږ دا ملګري به په تمه وي، غواړي به چې ستاسو نه هم څه شعرونه واورو، څه به راسره شریک کول غواړي؟ بالکل، ولې نه.
اول خو به ته یو دوه شعرونه ویمه یې هسې ګلونه پکې نور هم ډېر دي هسې ګلونه ورکې نور هم ډېر دي خو خوشبویي چمن کې ستا خوره شوه ډېر ښه دی. او بل یو شعر دی د خندا سلسله مه ختمه و خانده د خندا سلسله مه ختمه و خانده هسې نه چې د سپرلي وختونه تېر شي. او بل یو غزل دی یې په زړه به زما دغه یو ارمان پاتې شي میراث کې به رقیب ته مې جانان پاتې شي. په زړه به مونږ خو ټوله دغه روماني شاعري وه په زړه به زما دغه یو ارمان پاتې شي چې میراث کې به رقیب ته مې جانان پاتې شي. ډېر ښه دی. او راځه چې روغ وکړو دا یو څو ورځې ژوندون دی راځه چې روغ وکړو دا یو څو ورځې ژوندون دی ښه نه ده چې مو دغسې خفګان پاتې شي. رقیبه که یو ځل مې اراده د بد وکړه رقیبه که یو ځل مې اراده د بد وکړه مخلوق به د دنیا راته حیران پاتې شي. او بل شعر دی پکې اخرې یی بیمار شو ستا په عشق کې پوښتنې لی راشه بیمار شو ستا په عشق کې پوښتنې لی راشه په وقار به دې د هر عمره احسان پاتې شي. نو به دغه روماني شاعري به مو کوله بس تاسو ته خو ما ومې نو نور خو بالکل به شریکو ولې یو غزل دی یو څو شعرونه دي ورکې څنګه موجونه د دریاب چې په غورځنګ راځي څنګه موجونه د دریاب چې په غورځنګ راځي داسې غمونه د اشنا زما تر څنګ راځي. او په کاڼو موله دا کبر د هزار به وکړي په کاڼو موله دا کبر د هزار به وکړي محبوب ستا دغه کوڅې ته یو ملنګ راځي. په کاڼو موله دا کبر د هزار به وکړي محبوب ستا دغه کوڅې ته یو ملنګ راځي. راته ښکارېږي اشنا بیا چې جدایي راغلله راته ښکارېږي اشنا بیا چې جدایي راغلله بیا مې غوږونو ته بېلتون د جرس شړنګ راځي. ښه بل اخري شعر دی اورونه ویني خو په عشق کې لیونی پتنګ دی اورونه ویني خو په عشق کې لیونی پتنګ دی ځان صدیقی در باندې شمې بیا پتنګ راځي. او جی نو بس نور خو بس نور استاد جي د وخت راکولو ډېره زیاته مننه چې تاسو موږ سره کېناستئ زموږ د کتونکو ته مو ښکلي شعرونه ډالۍ کړو. جزاک الله بس الله دې تام قدر وکړو تاسو ډېره مننه چې موږ د غریبې سیمې ته موږ د غریب کلي ته رالی تشریف مو راوړو موږ سره مو یو څو خبرو کړو. مینوالو یقینا چې ستاسو به د استاد جي دا شاعري خوښه شوې وي. په دې سره زه جعفر شاه درویش سره د خپلو ملګرو ستاسو نه اجازت غواړم. ښاد او آباد بریالي اوسئ. د الله په امان.